کاری د اخیستې بچیا کنه هغه کالم هغه ښه اوس درته زه چیه واخلم پاپړ واخلم ښایي پاپړ هم شولې نور بچیا درته چیه واخلم ته چې هر چیوې درته اخلم ښه نو یو پاپړ شي نور چیه واخلم ښه بسکټ والا نور چیه واخلم کالی واخلم خو نور چیه واخلم بچیا چپلک یم ښه اخیستې دي نه دي نه بچیا درته اخلم ښه پوه شولې ښه ورور ته دې واخلم ورور ته دې واخلم مورجانه ته مورجانې ته واخلم نه مورجانې ته دې نه اخلم ها تا ته واخلم یا مورجانې ته واخلم ټولو ته واخلم ښه زه بچیا ټولو ته اخلم پیسې تا ته درکوم تا د پیسې درکوم تو ټولو ته واخله پیسې تا ته درکم ښه پیسې تا ته درکوم دی او کالي به ورته اخلي دا ټولې درکم دا ټولې ښه بچیا ګوره دا ټولې درکومه ونیسو دا 1000 روپۍ دي دا بچیا 1000 ګوره دا 2000 دغه بچیا ګوره 3000 السلام علیکم څنګه د اختر د پاره څه اخیستې دي یا نه دا چیرته خوږ شوی خادم خوږه شوله خیر دی ګوره ما تا د روژې مبارک میاشتې اول دفعه راغلی پیسې مې درکړې بیا مې درکړې اوس ته کور نه موزه دغه روژې مبارک میاشت په کور کې تیر که عبادت وکړه صحیح ده مورجانې ماشومان ته مې څه اخیستې دي چې شی مې نه ده اخیستی د وروره چا د کالي اچي مونږ ته لېږي هغه ورته اغوندم چې شی ورته واخلم نو څه شی نشته کور کې زمونږ کالي د اخیستې بچیا کنه هغه کالم هغه ښه اوس درته زه چیه واخلم پاپړ واخلم ښایي پاپړ هم شولې نور بچیا درته چیه واخلم ته چې هر چیوې درته اخلم ښه نو یو پاپړ شي نور چیه واخلم ښه بسکټ والا نور چیه واخلم کالی واخلم خو نور چیه واخلم بچیا چپلک یم ښه اخیستې دي نه دي نه بچیا درته اخلم ښه پوه شولې ښه ورور ته دې واخلم ورور ته دې واخلم او پلار جان واخلم ښه مورجانه ته مورجانې ته واخلم نه مورجانې ته دې نه اخلم ها تا ته واخلم یا مورجانې ته واخلم ټولو ته واخلم ښه زه بچیا ټولو ته اخلم پیسې تا ته درکوم تا د پیسې درکوم تو ټولو ته واخله پیسې تا ته درکم ښه پیسې تا ته درکوم تا د پیسې درکوم ته به بابا دې سره ځي صحیح دی او کالي به ورته اخلي دا ټولې درکم دا ټولې ښه بچیا ګوره دا ټولې درکومه دا 1000 روپۍ دي دا بچیا 1000 ګوره دا 2000 دغه بچیا ګوره 3000 دغه 4000 دغه 15000 دغه 6000 دغه 7000 دا 8000 دا 9000 9000 دا بچا یو 2 3 دا 9400 بچا 9400 روپۍ مې درکړلې 9900 زمندو دا 9900 روپۍ یو بااحساسه ورور حاجي راته رالیږلي و نوم یې نه اخلم کو وایي په دغې ورور باندې وسپاره ښه بچا اوس ته څه اخلي پاپړ او چیجانې ټولې کې ښه پاپړ چیجانې
مور ته دی بچا پلار جان ته دی ورور جان ته دی اوس زه او ورته کاري واخله ښه صحیح شوم صحیح شو نو زموږ ماشومان دي خوشحالیږي باید چې دغه ماشومان زموږ راتلونکي دي باید یې موږ خوشحاله وساتو بس صحیح شو دعاګانې کوه خدای دې په ما باندې خوشحاله کړو زموږ دا دنیا خیر خیر اوسې راج دا پیسې هم درته جوړ کړم دا جوړ کړم دغه دی دغه پیسې صحیح شو دغه پیسې مې درته جوړې کړلې او دغه پیسې وهله صحیح شو دا وهله خدای دې څوک منډه کومک کوي خدای دې په خپله خیر دعاګانې کوه چې لاس جګ کړه دغه حاجي صاحب دعاګانې کوه لاس جګ کړه لاسونه جګ کړه دعاګانې وکړه نو زموږ دا اوس زموږ دغې فامیل سره خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته درېږم الله حافظ